او دا والا د خپل ګاډي کاغذات او خپه نه شئ ولې چې دا زموږ ډیوټي ده. نه د خفګان پکې څه نشته. ودرېږه هلکه دا خو غل دی هلکه غل دی هلکه د هلک خو غلا وکړه. چې څه چلو شو هېڅ پوه نه شوم. پولیس چیغې کړې وایي غل دی غل دی او لاړو. ودرېږه هلکه ودرېږه. هلکه غلا دې وکړه د سړي دې باټوا باټه کړه ولې. انکل ما معاف که بیا به نه کومه. معاف کول زما په اختیار کې نشته. چان چې دې باټوا باټه کړله هماغه به دې فیصله کوي. مخکې شه چې هغه له دې بیټ مخکې شه. دا واخلئ خپله باټوا کومه چې دې ماشوم ستا د ګاډي نه وتښتوله. ها دا باټوا زما د ګاډي نه دې ماشوم پټه کړه. په دې کې خو ډېر قیمتي کاغذونه وو. یا الله ستا شکر دی چې باټوا راته میلاو شوه. سرجي ستاسو ډېره مننه جي چې مال او زما باټوا واپس راکړه. ملګري دا ستا مجرم دی او ستا اختیار دی چې څه ورسره وکړو اوس. نه سرجي شکر الحمدلله زما باټوا ماته میلاو شوه. تاسو تلی شئ او دا ماشوم ماته پرېږدئ جي. تاسو ځئ ډېره مننه جي. ځئ جي. هلکه دې خوا راشه ته. دا ستا عمر دی د غله. ته دې دې عمر ته وګوره او دې حرکتونو ته دې وګوره. زما سره په ګاډي کې کښېنه او کور دې راته وښایه چې کور دې کوم ځای دی. انکل ما مون بوزه بیا به غلا نه کوم. زه ستا د پلار سره میلاوېږم غلی شه چې ستا یې لا څنګه تربیت کړلی په دې عمر کې په غلاګانو باندې اخته شوی. شابه ګاډي ته وخېجاله شاباش شابه. هلکه د کور لار دې ښایه. انکل ما معاف که بیا به غلا نه کومه. غلی شه لار نه دي بیا ځای دې راته ښایه. تاسو سیده ځئ دغلته کې زموږ کور دی. انکل دلته ودروئ نور مخکې ګاډی نه ځي. راکوشه هلکه شابه شابه شابه. هله کور دې کوم ځای دی کور دې راته ښایه. مخکې راځه. راځه هله شابه مخکې شه. انکل دا زموږ کور دی. هله ورشه پلار ته دې اواز کوی بار د سر سړی میلاوي. شابه ورشه. انکل زموږ کور کې نور څوک نشته صرف زه یم او زما پلار دی. پلار ته دې اواز کنو چې راوځي ورشه. زما پلار نشي راوتی. نشي راوتی. ها زه مخکې شه هله شابه. انکل دغه مخامخ زما پلار دی. بچیا دا ستا پلار دی. انکل او دا زما پلار دی. ستاسو په کور کې نور څوک د ګټې وټې نشته؟ انکل کله چې زما پلار روغ و نو موږ یې ښه ډېره مزدوري کړله. په خپله غریبۍ کې زه یې شي ته نه یم کړولی. انکل کله چې زما پلار اکسیډنټ وکړو او معذوره شو او د هغه ورځې نه زموږ حالات بدل شو. که ستا په کور کې نور څوک د ګټې وټې نشته نو ته حلاله مزدوري ولې نه کوې؟ ته ځانه څه وړوکی شانکار ولې نه کوې؟ تا ته دا اجازت چا درکړلی چې ته لاړ شه او غلا وکړه؟ ما د کار لپاره ډېر کوشش وکړو خو ما له چا کار رانه کړو. بچیا تا ته خو پته ده زه معذوره شوم. اوس بازار ته وځه ځان څه کار مې وګوره. 100-200 روپۍ به ګټې نو ماښام به ساره وړې زموږ به ګزاره کېږي. ټیک ده بابا زه به سکول پرېږدم او ځانه به کار وګورم. انکل که ستاسو سره کار ما ځان سره ولګوئ. نه بچیا موږ ځان سره ماشومان په کار نه لګوو. زه خو کار کولی شم ما ځان سره په کار ولګوئ. نه بچیا تو دلته کار کولی شو دلې ماشومان منع دي تو خپل مناسب کار وکړه. السلام علیکم چاچو. وعلیکم سلام. ستاسو په هوټل کې کار ما ځان سره ولګوئ. په کار کړی به وي بچوړیا خو زموږ سره اوس کارونه هم کمزوري دي او سټاف هم زموږ پوره دی. کاروبار هم داسې خاص خوندور نه دی. انشاءالله که بیا ضرورت راغی تاسو ته به موږ سوال جواب وکړو. بھائی ستاسو سره کار شته ما ځان سره په کار کړئ زه ډېر مجبوره یم. موږ سره کار نشته ماشومه زه تنګول مه کوه. بچې 100 روپۍ بل موږ سره غلی دی. دا موږ د کوم ځای نه ډکوو؟ دا موږ داخل نه کوو. زموږ نه به میټر ویسي. میټر ویوړو د کور مالک به موږ پرې نه دي. موږ د کور هم ویستو بچیا. بچې دا بل به څنګه داخلوو؟ زه خو حیران در یعنې بچې څه به کوو؟ بابا
تاسو مه خفه کیږئ دا بیل په هر جوړي نو زه به یې داخلومه زیشانه د دې بیل لپاره غلا کې او که هر څه کې دا بیل به ډکول غواړي ورور مې ډېر ښکلی وخت مې تېرېدو جاړي مزدوري مې کوله د بدو د قسمته په لار باندې تېرېدم د واده ګاډي روان وم او یو ګاډي والم بیا په ځنه پوه شوی نه یم چې بوش کې رالم او د یو خبره مې کټ کړې وه او تا هغه ورځې نه بعد زمونږ بیا بد حالت شروع شو یو د کرایې به کور کې ناست یو او بل به ښه زوی بیل راغلی مونږ اخر څه وکړو چېرته لاړ شو مرګري خفه کېږم وایي د چا چې څوک نه یې که نه د هغوی الله یې که نه تاسو د خپل بیل ماله راکئ دا چې څومره یې دا به هم زه ډک کړم او انشاءالله ستاسو سره مې دا وعده ده چې ستاسو د بجلی بیل به هم زه ډکوم او چې د لاسه مې نور څه کېږي هغه به درسره هم کوم الله دې په موږ ټولو خپل رحم وکړي او نن سبا ډېر خراب حالات دي زموږ په ملک کې الله دې په موږ باندې خپل رحم وکړي ورشه بچیه خپل د بجلی هغه بیل مال لاړو هله شابه الله دې تله ډېرې درکړي چې تا د غریب مرسته وکړه او زموږ سره دې تعاون وکړو زموږ د ملک حالات ډېر خراب شوي ګرانی آسمان سره خبرې کوي او روزګار هم نشته دا د امتحان وخت دی په دې وخت کې د هر وس خاوند له پکار دي چې د خپلو ګاونډیانو خپلو خپلوانو او چار چاپیره بېوسه خلکو سره مدد وکړي بېشک الله د مخلوق په خدمت ډېر خوشحالیږي